قدرمنو دا خبره د هیڅ چا نه پټه نه ده چې په پیښور کې یا د پاکستان په نورو ځایونو کې هر ځای کې چې خواجه سرا دي هغه ډیر زیات تنګيږي او هغوی سره ظلم زیاتې کیږي. هغوی د دې په خلاف ډیر ځل اوازونه هم اوچت کړي دي خو بیا هم ورته پوره انصاف نه دی ملو شوی چې په دې کې یوه پارو هم ده. هغې خپل خبرې څرګندې کړي دي او خپله وینا یې میډیا سره شریکه کړې ده چې پکې وایي ما سره دومره ظلم زیاتې شوی دی چې زما نه جامې ویستل شوي دي، زه بربنډه شوی یم، ما سره ناروا کار شوی دی او په ما باندې تر دې حد ظلم شوی چې په ما د تمانچې ډزې هم شوي دي او ما سره چې څه هغه ټول زمانه اخیستل شوي دي او بیا زما چا تپوس هم نه دی کړی. د هغې د خبرو نه داسې ښکارېده چې د خواجه سراو د ننه کوم خپل کسان دي هغوی هم غواړي چې خپل خواجه سرا ښه نه کړي. د هغې د خبرو نه یو مایوسي ښکارېده او ویل یې چې موږ هم پښتانه یو خو بیا هم موږ سره همدا پښتانه ډېر زیات ظلم کوي، په موږ باندې زیاتې کوي. قدرمنو رښتیا هم خواجه سرا د الله تعالی پیدا کړی مخلوق دی او د الله تعالی په مخلوقاتو کې هیڅ کله خبرې نه دي کول پکار. دا د دوی خپل عمل دی، که ډانسونه کوي یا نور څه کوي، خو مونږ تاسو لا یا نور چاله نه دي پکار چې د دوی د مرګ فتوا جاری کړي یا دوی ووجني. خواجه سرا په خپلو خبرو کې وایي چې ما باندې د مرګ ګزارونه شوي دي او زه د مرګ نه هم بچ شوی یم، خو هغه وایي چې د دې هر څه نه علاوه ما نوره توبه کړې ده او زه نه غواړم چې بیا ډانسونه وکړم، ځکه چې مونږ به کله هم پروګرام ته تلو نو خلک به مونږ پسې راغلل، ډېر په حیا عزت باندې به زمونږ تلل غوښتل چې مونږ ورسره لاړ شو، که مونږ به زړه نه ښه کوو نو هغوی به مونږ ته هر قسم تسلي راکوله چې مونږ به مجبوره شو هغوی سره به لاړو. خواجه سرا پارو وایي چې تاسو به نه وي کتلي چې یو خواجه سرا د چا دروازې ته ورغلی وي او ورته یې ویلي وي چې په ما باندې پروګرام وکړه، خو همدا خلک دي چې راځي دوی ځان سره بوزي او بیا د هغې نه علاوه کلی چې مطلب پوره شي نو بیا پرې هر قسم زبردستي کوي او څه چې زړه غواړي هغه ورسره کوي. خواجه سرا پارو وایي چې ما سره هم څو ځل ناروا زیاتې شوي دي او زمانه جامې هم ویستل شوي دي. قدرمنو هغې دا خبرې ډېر په دردونکي حالت کې وکړلې او دا یې هم ویلي دي چې تاسو په یاد ولرئ چې ما نور د ډانسونو نه توبه کړې ده، یعنې پرېښې مې دي او زه به هېڅکله هم بیا ډانسونه ونه کړم او زه اوس خپل یو دوکان لرم چې ما ته د هر ځای نه خلک راځي، زما نه سودا کوي او زما قدر عزت هم کوي. د خواجه سرا پارو په هره خبره کې یو درد معلومېدو. موږ به دا دعا کوو چې الله تعالی دې هېڅ یو انسان دومره نه مجبوروي او یا دې الله تعالی د هېڅ یو انسان مسلمان نه داسې اولاد نه پیدا کوي چې هغه خواجه سرا وي او بیا په ټولنه کې دومره په سخته باندې ژوند تیروي. تاسو هم راته امین په کمنټ کې ضرور لیکئ او له نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره پښتو پوسټ چینل سبسکرایب کړئ. ډیره مننه.